اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو اوریدونکو خویندو ورونو کشرانو مشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حمد و ثنا د هغه ذات په دربار کې چې د زړونو د پټو رازونو نه خبردار دی او د ټول نظام چلونکی دی، د ټول مخلوق رازق دی، خالق دی، مالک دی، کمال والا ذات دی. او بیا درود بشمیره درود د الله رب العزت خوږ پیغمبر د الله حبیب خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغې نه پس دعا ده چې الله رب العزت دې زما چې څومره اوریدونکي د دوی سره د ټولو مسلمانانو چې څه جایز حاجتونه دي الله دې حاجتونه پوره کړي. د ویډیو چې څومره کتونکي د هغوی نه یو درخواست کوو، زمونږ یو ملګری دی والد صاحب بیمار دی، مومن خان نوم یې دی او پاکپتن پنجاب کې پاکپتن شریف نه دی. ډېر وخت نه زه د هغه علاج کوم او هغه ډېر پریشانه دی. خپل والد صاحب دپاره هر سړی د زړه د خلاصه دا دعا وکړي چې پروردګار عالم هغه له شفای کامله او عاجله ورکړي. الله یې د خپل عبادت دپاره د خپل بچو دپاره الله وله شفا ورکړي او الله یې روغ جوړ کړي. بس د هغې دپاره دا دعا وکړئ او د هغې نه پس دا دعا ده چې چا په کور کې څوک بیمار وي الله دې هغې هم شفا ورکړي، څوک څه پریشان وي الله دې پریشاني ختمه کړي، چا اولاد نه کېږي هغې له دې الله اولاد ورکړي، د چا د کومو جنکو رشتې هلکانو رشتې نه کېږي هغوی له دې الله رب العزت د بهترینو د ښو رشتو بندوبست وکړي. نننی عمل هم چې دی نو دا هم ډېر بهترین عمل دی. داسې عمل دی چې تاسو دا ووایم نو حیران به شئ. لکه مونږ خو صحیح ده، مونږ د الله نومونه خو یا الله یا رحمانو یا رحیمو دا نوم، خو مونږ د دې شاته چې کوم علماو اولیاء کرامو د دې کوم کمالات را ایستلي دي نو مونږ ته هغې پته نشته. مونږ د اول خو مونږ خو لا ډېر کمزوري سم نه یو، خو بیا چې دې علماو زمونږ چې کوم مصنفین دي هغوی د هغه علماو د اولیاء کرامو هغه اعمال را ایستلي دي او د هغې کمالات یې لیکلي دي. الله رب العزت دې د هغوی دا دومره محنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دا نننی عمل چې کوم دی که نه دا د څه شي عمل دی؟ د دولت انبار لګولو والا عمل دی. الله رب العزت موږ د دنیا دولت هم راکړي او د آخرت دولت د موږ الله راکړي. او یوازې دا دولت چې دی که نه د پیسې ته نه وایي، دا روغ صحت چې دی دا هم یو دولت دی او دا یو داسې عمل دی که نه، دا کوم عمل چې نن تاسو ته ښیم دا داسې یو عمل دی چې دا داسې عمل دی چې لکه سړی چې په یو ځای کې په دوړو خاورو کې لکه یو طوفان کې د خاورو په طوفان کې ګډوډ شوی وي او په سر کې خاوري او په ګیره کې خاوري او په جامو کې خاوري او غوږونه هم د خاورو ډکي خړ پړ وي او هغه د پاکې اوبه میلاو شو एकदम یا باران وشو صفا موسم ورته میلاو شي هر څه صفا شي. دا داسې وظیفه ده چې داسې به تا د طوفانونو نه د دې مصیبتونو نه به دا تا راوباسي. دا داسې یو ناشنا عمل دی. عقیده هغه ستاسو خپل کار دی، زما چې کوم دی صرف تاسو ته رسول دی. وما علی الا البلاغ، په ما باندې نور څه نشته، دا را باندې تاسو ته رسول دی. کوئ یې نه کوئ هغه ستاسو خپل کار دی. ما تاسو ته ستاسو د مشکل حل ما تاسو ته راوړو، مخ ته مې کېښودو ای به تا سره پیسې نشته غریبي دا وظیفه وکړه، بچی دې نشته دا وظیفه وکړه، چا نوم یاد کا خالق او مالک، کور دې نشته د کرې په کور کې اوسېږي ارمان دې دی چې کور مې نشته الله به څنګه کور راکړي زر ته هم دا وظیفه وکړه. دا به چې کوم دی قرضدار یم قرضدار ورته تنګ کړی یم څنګه چل وکړم پیسې خو رسه نشته څه وکړو. دا د الله پاک نوم چې کوم دی دا یاد کا دومره ځلې ووایه او الله رب العزت به ستا دا مسله حل کړي. خو الله سره به حساب نه کوي، الله زموږ سره حساب نه کوي. الله چې موږ له څومره نعمتونه راکوي که نه موږ سره حساب نه دی کړی چې دا ته وایي چې دا فلان کې
هغه د دومره سار نه د ماښام پورې دومره فروټ وخوړل پلانکې لوچې ته خطرې وې امونه دې وخوړل خرمانې دې وخوړې په ژمي کې دې نور ته وخت تېر کړه په اوړي کې دې ایسي ته وخت تېر کړه الله مو سره دې نعمتونو حساب نه کوي نو ته هم الله سره د دغې د تسبیح حساب به ورسره نه کوي بس زموږ خالق او مالک دی مونږ د هغه څوک یو بندګان یو مونږ هغه ته سجدې لګول والو یو په ټولو کائناتو کې د الله چې څومره مخلوق دي څومره لوی فرشتي دي څومره پیغمبران 1,24,000 پیغمبران دي او په ټولو کې بیا افضل پیغمبر چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو مونږ سجده چاته لګو دا تندې صرف الله ته لګو دا تندې صرف مونږ الله ته لګو دا هغه نه بل برتر د هغه نه بل نشته سیدا نور له الله رب العزت پیغمبران له الله مرتبه ورکړې ده د هغې سره محبت په دې باندې الله خوشحالیږي د هغې په د حضور السلام باندې ایمان راوړل په کتابونو ایمان راوړل په 1,40,000 پیغمبرانو ایمان راوړل خو د عبادت لایق څوک دی لا اله الا الله نشته دی لایق د عبادت مګر دغه یو ذات دی نو چې داسې ذات دی چې زه خپل شناخت بادشاه د ملک بادشاه د دنیا بادشاهان وزیران دا خلک دا سجده تاسو ته پته شته څه شی دا سجده چې کله مونږ ولګو که نه نو زمونږ خیال دا چهره چې دا کوته په ځمکه باندې ولګي په ځمکه زمونږ سجده ولګي او الله ته مونږ وایو چې یا الله بس زما شناخت ختم شو ګوره کله ستا خواته یو کس سجده ولګي که هغه د ملک وزیر اعظم وي که هغه وزیر اعلی وي که ډي آی جي وي که هر څوک وي هغه تا سره یو ځای سجده لګولې او هغه ته راشي ووینو نو هغه ته نه پېژني چې دا څوک دی ولې هغه خپل شناخت ختم کړه الله ته وایي زما شناخت ختم شو زما عهده ختمه شوه زما شکل چې خلک پېژني دا ختم شو دغه مخ باندې ما خلک پېژني مخ زما ختم شو سجده مې تا ته ولګوله ته زما خالق او مالک یې یو څو خبره ذهن کې کېدی چینل کې ما سره ملګري اوسئ ویډیو هم خوښه شي لایک هم کوي بهترین کمنټس هم ورکوي چا خوښه نه شي الله رب العزت د هغه هم بنده بیړۍ روانې کړي دعا به هر چاته کوو نو دا نننۍ وظیفه چې کومه ده دا داسې وظیفه ده لکه تاسو به په ګرد و غبار کې ننوتي یئ او بس بیخي داسې به وګڼو چې ته لاسونه خپونه تړل شوی او एकदम در باندې څوک راشي او د الله پاک یو بنده در باندې راشي او خپې لاسونه در کولاو کړي او ته د څو ورځو نه تړل شوی او په یو صحرا کې پروت دی د یو طرف نه دا امید نه چې څوک به راځي او ما به خلاص کړي والله رب العزت به دې وظیفې په برکت باندې خلاصي نو مالدار کېدل غواړي بیمارې تندرست کېدل غواړي دشمني ده هغې نه سلامتي غواړي بیمارونو نه سلامتي غواړي د اکسیډنټونو نه سلامتي غواړي د آفتونو نه مصیبتونو نه د بارانونو نه د سیلابونو نه سلامتي غواړي او روحاني دا خو دې ظاهري شوه روحاني ته وایي یا زما زړه صفا شي نو د هغې دپاره ډېر بهترین ده د هغې نه علاوه چې کوم دی ته وایې چې زه خو ټیک ټاک یم خو زما دا خپلوان دا بچي تر زامن رویرونه خوریان زما یا الله زه دې روغ یم خو زما دا کوم خوا چې ګاونه دی ارد ګرد ماحول چې هر څوک یې پکې دام نو د دې وظیفې دومره برکت دی چې ستا له خو به فایده درکوي ستا خواوشا چې څومره خلک اوسېږي ستا څومره رشته دار دي دوستان دي الله رب العزت به دې وظیفې په برکت باندې ستا پلار مور ستا خویندې وروڼو ټولو باندې الله رحم کوي وظیفه څه ده جي یا سلام الله رب العزت په نومونو کې یو نوم دی چې السلام و سلامتی والا بس د الله رب العزت چې کله سلامتی والا نو دا نشته چې فلان یو شي نه سلامتی ستا به ظاهري او باطني سلامتی به الله تعالی درکوي او اوس یې ته طریقه ښیم چې دا به څنګه کوئ اسانه طریقه روزانه د سحر مونځ چې وکئ فجر مونځ وکئ جماعت کې کوئ کور ته راشئ د هغې نه پس مصله باندې کښېنئ مه اوداسه کې 314 ځل یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو ووایئ یا الله ماله سلامتي راکړي د مصیبتونو نه د آفتونو نه د اکسیډنټونو نه د غریبۍ نه چې څومره مشکلات دي د هر قسم پریشانۍ نه الله به تعالی سلامتي یا الله ماله سلامتي راکړي د شیطان نه د نفس نه لکه د حسد نه د جادو نه
د هر قسم شر نه مال سره الله پاک سلامتی واچي، زه سلامتی والا یم، نو به تعالی سلامتی درکړي. بیا به دا 313 مرتبه به ووي او د هغې نه پس به دا په یو ګیلاس اوبو باندې دم کړي. دا په 3 ګوټو کې د سنت طریقه باندې به دا وڅکي. بس الله رب العزت بدله بالکل سلامتی به درکوي د هر قسم مصیبت نه. او سا چې په زړه کې کم حاجت وي د هغه حاجت دپاره تا دا عمل وکړو، دعا مو وکړه او د عمل وکړه په اوبو باندې ویس که الله به د دننه داخلي نظام چې کوم دی د بدن دې کې که ظاهري بیماري وي او که باطني بیماري وي الله رب العزت به هغه ختمې کړي. او دغه رنګې که چېرته بیمار وي یا څوک بیماري په کور کې هر مونځ نه بعد 100 ځل ګوره چا په کور کې بیماری څوک په کینسر پراته دي، څوک د ګردو بیماران دي، الله رب العزت د شفا ورکړي. خو آسان دا علاج دی 100 ځل د هر مونځ نه پس 100 ځل دا وایي او په هغه باندې چوف کوئ، اوبه له پې دموئ، اوبه مو له 11 ورځې دم کوي. انشاءالله العزیز دا دی داسې مریض ولې نه وي چې ډاکټر جواب کړی وي چې دا نه ټیک کېږي. د الله په فضل سره د الله رب العزت چې ما په ایمان راوړی د هغه نوم دی چې السلام، دله به الله سلامتي د دغه بیمارۍ نه ورکوي. بیماري څه شی د الله مخې ده، الله نه چې مونږ غواړو نو دا چې کوم دی اسانه طریقه ده. سحر مونځ نه بعد د هر حاجت دپاره 314 ځل په اوبو باندې دم کوي. اوس کې دسته د هر حاجت پوره کېږي. بیمارۍ دپاره هر مونځ نه پس 100 ځل وایي په اوبو باندې هم دموئ او د بیمار باندې هم دموئ. 11 ورځې دا عمل جاري وساتئ. بیماری پرېږدئ چې څه قسمه بیماري وي، ګوره څه قسمه بیماري ایډز وي، کینسر وي، دا خطرناکې بیماریان حسابېږي. دماغ ورګش کېدلی وي، ګردې ختمې وي. بس چې څومره بیماران دي لاول د الله شفا ورکړي. چا په کور کې جواب کړی دا عمل 11 ورځې وکړي الله رب العزت بوله شفا ورکړي. او نور حاجتونه بس دا تقریبا 12-13 منټه ویډیو شوله. بس ټوله ویډیو سر نه اخر پورې وګورئ، نور ملګرو سره شیر کړئ. الله رب العزت دې ستاسو زړه ارمان مرادونه پوره کړي. سره زما الله دې مونږ ټول د مصیبتونو نه آفتونو نه په امان کو ساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد وآله واصحابه اجمعین.